د اور په سرو لمبو کې سوځېدلې لوپټې د اور په سرو لمبو کې سوځېدلې لوپټې د پیغلو نه به ولې ورکېدلې لوپټې زکات دې ستا روزي شي خو بدنام دې کړه مسیبه زکات دې ستا روزي شي خو بدنام دې کړه مسیبه او باسي ته تصویر مې د شلېدلې لوپټې که پرېوځم خدایه د کعبې په دروازه کې که پرېوځم خدایه د کعبې په دروازه کې توبه به مې قبول کړي د توبې په دروازه کې د چا د سترګو اوښکې به مې هېر نشي یارانو د چا د سترګو اوښکې به مې هېر نشي یارانو وطن مسافرۍ له چې د شپې په دروازه کې او اعظم صاحب چې لاړمه هغې کره واپس دې بیا راتلمه چې لاړمه هغې کره واپس دې بیا راتلمه ما ویل چې سا مې لاړه د هغې په دروازه کې او واګداره چې جوړېږم تر خګر خو ستا د لاسه واګداره چې جوړېږم تر خګر خو ستا د لاسه راتلي به غبرګې جنازې په دروازه کې او دیانه چې د مور د اجازت نه بغیر لاړم دیانه چې د مور د اجازت نه بغیر لاړم را پرېوتمه مړ د میخانې په دروازه کې او دغه ورکوټه شان نظم دی د نظم عنوان دی زه به هم مسافرۍ کې مرمه اته کلنه ماشومتوب دورانو بیا شوم زلمې د لیونتوب دورانو زه یې ګلاب په خپل باغچه کې کړم او پلار مې داخل په مدرسه کې کړمه په دغه وخت د 14 کاله ومه په زړه مې غم نه و خوشحاله ومه مالیار باغچه کې د ګلانو نه و په سر مې لاس د مشرانو نه و پلار مې دوبۍ کې مزدوري کوله او ما یې په روپو ښه جواري کوله خوږې مرغې کې ګرځولې بچې د پلار نیازبینه او نازولې بچې سمې کول چې مدرسې ته تلمه ماسې روپۍ وې میخانې ته تلمه چې د غمونو خیال مې کور ته وشو چې ټلیفون مې خوږې مور ته وشو ټول شو راټول په چوت اواز یې وویل په ټلیفون یو سړي داسې وویل په اکسیډنټ کې یو سړی مړ دی بېګا د شپې هغه پلانکې مړ دی په ارمانونو مې سیلاب راغی په کور مې بې نیټې عذاب راغی مور مې د خپل سر نه ویښته وباسي د خوږ دادا مې جنازه وباسي په دغه سوچ باندې ماښام سحر شو د کور بوجونه ټول زما په سر شو د مجبورۍ نه مزدورۍ له لاړم زه د سعودي مسافرۍ له لاړم په تنهایۍ کې ورځې شپې تېرېږي سختې په ما او په هغې تېرېږي وخت مې په څه ضایع کو اوس دغه سوچونه کوم د تېرې شوې زمانې ډېر ارمانونه کوم په ما تیر شوی ژوند که بیا چرته په لاس راغی د پلار د یوې روپۍ راته احساس راغی یو ځل په میاشت کې به یارانو کور ته شپې له تللې کاش چې دیانه زه سکول او مدرسې ته تللې نن به مې ولې سوي اسویلي کولې د کور نه لرې به مې ولې زندګي کولې د انسانانو به مې ولې غلامي کولې افسوس دیانه زه په اوښکو کې رانجه وسکمه په دې خبرو باندې وینې د دې زړه وسکمه ویمه د پلار په شان به زه هم مزدورۍ کې مرمه د کور نه لرې به زه هم مسافرۍ کې مرمه او دوه شعره نور دي چې خفه شوې چې زما د خوانه لاړې لیونیه خفه شوې چې زما د خوانه لاړې لیونیه قسم دې ته په هر شعر باندې جاړې لیونیه او سه یو رقیب خو نه دی چې دا خوله کړم ورله ماته سه یو رقیب خو نه دی چې دا خوله کړم ورله ماته اوس کډه به د دې کلي رانغاړې لیونیه یو غزل ویمه وای نشه یمه زنګېږمه دا څه څکمه یارانو نشه یمه زنګېږمه دا څه څکمه یارانو ګودر کې زه د چا د لاس اوبه څکمه یارانو او دا خلک ګورې پوهه کړئ چې دا نشهیي نه دی اعظم صاحب دا خلک ګورې پوهه کړئ چې دا نشهیي نه دی که قار شومه نو ټوله میخانه څکمه یارانو او د چا په صفتونو مې دا ځان دومره بدرنګ کو د چا په صفتونو مې دا ځان دومره بدرنګ کو په یو لفظ وینې د دې زړه څکمه یارانو او نشې نه کومه ځکه مې دا رنګ دی سوځېدلی نشې نه کومه ځکه مې دا رنګ دی سوځېدلی زه هره ورځ په اوښکو کې رانجه څکمه یارانو او دیانه زه په دې نیت باندې نظم میخانې ته دیانه زه په دې نیت باندې نظم میخانې ته زه هلته کې د چا د خولې جوټه څکمه یارانو ډېره زیاته مننه